استاد منلی د دې نبوغ کلمه چې یاد سي یا د نابغه کلمه نو اده عقل د ځان پیسې کې دا وایم لمړنۍ سړی چې د ما ذهن ته دریږي هغه آینسټاین دی او ګمان کوم نور به هم په دې کې شریکي په دنیا کې ډیر لوی نور خلک هم تیر شوي دي خو د وخت په تیریدو سره د دغه نظریاتو کې بیا کتنې شوي دي بیا وارپوار موږ ته دغه غلطۍ معلومې شوي دي دغه هغه نبوغ یو څه هغه سوی دی دغه سوی دی خدای حتی که په د باندې داسې بحثونه سوي چې د دې نظریاتو باندې انتقاد هم سوی د دومره پیچلي خبرې کړي دي دومره تیوریکي خبرې کړي دي پیچلي ساینسي چې عام ولس چې زه هم پکې شامل یم نه پوهېږي شو نو موږ ته کامل نابغه ښکاري نو د دې کامل نابغه پیسه کې که چېرته کامل نابغه یي پیسه کې به بحث وکړو د نبوغ په اړه ستاسې نظر د ښوونځي استادانو نه درلوده. البرت انشتاین په 1809 کال کې په آلمان کې زیږېدلی دی او په 1955 کال کې په امریکا کې مړ دی. د ملت په باره کې خبرې کوو نو ستونزمنه خبره ځکه ده چې د المانی پیدا شوی دی په 14 کلنۍ کې یې ځان بې وطنه کړی دی یعنی هیڅ یو وطن یې نه درلوده یعنی څه مشکل ورته کایسه له شوقه بس آلمان سره نه جوړېدل او سویسیانو لا تر اوسه ورته طبیعت نه ورکړی نو د ملتونو د ټولنې داسې یو اصل و چې یو کس کولی شي چې بې وطنه واوسي نو دی بې وطنه مو د 1896 نه یعنی د تقریبا 18 کلنۍ د عمر نه تر 1901 کال پورې چې د سویس طبیعت واخیسته دی بې وطنه و بیا سویسیای شو او د 1940 وروسته د امریکا او سویس دوه ګونې طبیعت درلوده. په 15 کلنۍ کې د مکتب نه وشړل شو ځکه چې نتایج ښه نه وو او د برخورد په مکتب کې په درسونو کې د یوناني ژبې د استاد په وینا د درسي محیط سره په مطابقت کې نه وو. په ریاضي کې ډېر ښه وو په بیولوژي او په بشري علومو کې بیخي مزه نه وه. نو بالاخره د ښوونځي نه چې وشړل شو نو د پلار وغوښتل چې سویس ته ولیږي ځکه چې په سویس کې ځینې مکتبونه وو چې د روحیې سره یو څه برابر وو. نو په 18 کلنۍ کې د سویس ته لاړ او د سویس د فدرالي پولیتخنیک ښوونځي کې کوشش وکړ چې شامل شي. دا داسې ښوونځی و چې یو چا کولی شول چې پرته له دې چې څوک بکالوریا ولري د لوړو زده کړو انسټیټیوټ و پرته له دې چې څوک بکالوریا ولري کولی شول چې پکې شامل شي یو امتحان یې اخیسته. د لومړی ځل په امتحان کې ناکام شو خو بیا هم د استعداد ته چې وکتل استادانو ورته مشوره ورکړه چې بل کال ته د بیا تیاری ونیسي. نو د آراو په نامه باندې د سویس یو برخه ده هلته ولاړ او دلته یو کال په یو ښوونځي کې امادګي ونیوله چې د بل کال امتحان کې بیا بالاخره کامیاب شو او په 1900 کال کې د خپل ډیپلوم په ډېره مشکله واخیسته. لیسانس شو خو 12 نه دی ویلی 12 نه دی ویلی دی په خپله وایي چې زه د درس ویلو وړتیا نه لرم یاداشتونه نشم اخیستلی او د یو شاګرد غوندې مکتبي غوندې درس نشم ویلی. کله چې د پوهنځی به ووایو نو پوهنځي نه خلاصېږي کار ورته نه پیدا کېږي یو 2 کاله بېکاره ګرځي هر ځای کې چې ورځي او د کار دپاره ځان کاندیدوي جوابول کېږي. په 1901 کال کې د خپله لومړی علمي لیکنه خپروي چې د شاریه قوې په ارتباط ده. شاریه قوه هغه قوه ده چې مثلا په ونو کې اوبو ته او د ونو پیو ته اجازه ورکوي چې د ځمکې نه د ونې څوکې ته جګ شي یعنی دا تنګ رګونه دي چې په هغې کې مایعات د شاریه قوې په مرسته باندې د ځمکې د جاذبې نه فرار کوي او پورته جګېږي. یعنی که څه هم ونه د بیولوژي موضوع ده خو دا بیا قسم د فزیک سره ارتباط لري د فشار د فشار له بحث سره ارتباط لري او دا کار په چینو کې هم کیږي. مثلا هغه ځایونو کې چې د تباشیر ډبرې موجودي او په همدغه ډول باندې د کمرونو سر ته خېږي. دغه لیکنه ډیر زیات د توجه وړ ګرځي او په 1902 کال کې د برن ښار چې د سویس یو ډیر لوی ښار دی او د سویس پایتخت هم دی د برن په ښار کې د پټنټونو او د اختراعاتو د ثبت په دفتر کې
د کاتب په حیث باندې کار شروع کوي. یعنی وختم اداري مامور ګرځي. اداري مامور دی، کاتبګۍ غوندې دی. خو څنګه چې له اختراعاتو سره دلچسپي لري نو شاید په دې وجه باندې د امدا دفتر خوش کړی په عین حال کې د رابطه به هم یې کېدای شي یو څه ارتباط ولري، مګر بل ځای کار نه پیدا کړی. نو د دې ځای خواله دا چې معاش ورکاوه او د کولای شول چې خپل څېړنو ته دوام ورکړي. په همدغه کال کې د اولمپیا اکیډمي جوړې د ځینو نور دوستانو سره چې په هلته په څېړنیزو مسایلو باندې بحث کیږي. په 1915 کال کې د محدود نسبیت تیوري د یو لیکنې په ترڅ کې وړاندې کوي چې د 20مې پیړۍ د فزیک په برخه کې یو انقلابي پرمختګ دی. یعنی په 24 کلنۍ کې 26 کلن سنو نه او 26 کلن په 26 کلنۍ کې دا تیوري وړاندې کوي او داسې تیوري ده چې ټول 20مې پیړۍ فزیک بیخي په بل مخ اړوي. په 1914 کال کې دا بیا د خپل د نسبیت تیوري پراخوي او د عمومي نسبیت تیوري ته رسیږي. د نسبیت د تیوري د تشریح لپاره یو دوه ټکي پکار دي. نسبیت لومړي ځل لپاره ګالیلي په خبرې کړې وي. هغه په دې معنی و چې ګالیلي د ځمکې د حرکت په ارتباط خبرې کولې او نور عالمان ورسره دا نه منله چې ځمکه د حرکت وکي او زه دې په همدغه څه وګرځم. نو ګالیلي دا نظر وړاندې کړ چې کچېرې مونږ ثابت ټکي واخلو او د هغو ټکو په نسبت باندې مونږ یو حرکت سنجوو، نو تر څو چې په همدغه د حرکت په سیستم کې یو کچېرې یو شی په ثابت ډول باندې حرکت هم کوي نو هغه د په عمومي وضع باندې اثر نه لري. مثال داسې ورکوي چې په یو کښتۍ کې که څوک سپاره شي نو په کښتۍ کې که چېرته تاسې مایان لرئ، مایان ګرځي لکه په ځمکه باندې چې ګرځي او یو څوک فرق نشي کولی چې مای په کښتۍ کې دی که په ځمکه دی. که دوه کسه د یو میز یو سر نه بل سر ته ناست او یو وغواړي چې بل ته یو څه ور واچوي نو فقط هماغسې به دا کار کولی شي لکه په ځمکه چې کوي. نو د کښتۍ حرکت د دوی په حرکاتو باندې کوم خاص تاثیر نه لري ځکه چې دوی د کښتۍ سره یو ځای خوري. بل مثال دا دی چې چیرې یو جسم په حرکت کې او دغه جسم د حرکت نه سړی یو بل جسم گذار کی که مخې خواته یې گذار که نو د دواړو سرعت سره جمع کیږي د هغه چا دپاره چې د دې سیستم نه بهر ولاړ دی. یعنې که څوک په ساحل ولاړي او کښتۍ په مخې روانې که څوک د کښتۍ نه مخکې توپ گذار کی د توپ سرعت د ولاړ سړي دپاره د توپ سرعت دی جمع د کښتۍ سرعت، او که د شا خواته یې گذار کی نو د توپ سرعت په ځمکه ولاړ سړي دپاره د توپ سرعت دی منفي د کښتۍ سرعت. دا نسبي اړخ دی چې یعنی هغه سرعت چې اصلا د توپ سرعت د کښتۍ نه چې څوک گذاري په کوم سرعت چې دی گذاري او په هغه څه چې بل کتونکی له ورایه ګوري دا سره بیخي بیل مقدارونه دي. دا خبرې بحثونه و چې ګالیلي کړي وو. دا هغه بحثونه و چې ګالیلي کړي وو او دا هغه بحثونه و چې د نیوټن فزیک هم په همدې اساساتو باندې جوړ شوی و. دلته په 19مه پیړۍ کې یو بل حرکت رامنځته کیږي او هغه دا دی چې د رڼا په باره کې ځینې نظریاتو باندې تجربې کیږي او هغه تجربې پخواني اصول تر پوښتنې لاندې راولي. نیوټن ویلي و چې رڼا یوه څپه ده چې د هوا په منځ کې تیریږي او په فضایي خلا کې اصلا خلا نه ده، هلته د اتر په نامه باندې یو ګاز غوندې شی شته دی چې وزن نه لري، مقاومت نه لري، مګر یو فزیکی موجود دی. دغه خبره د ارسطو په جهانبینۍ کې هم کېدله چې په اسمانونو کې داسې یو څه شته دی چې د نورې کورې پکې ګرځي او د استکاک وړتیا نه لري نو دوی پکې په ازادانه ډول ګرځي، مګر یو شی شته چې په دې کې دوی ځای نیولی دی. زه په دې هغه پوه نه شوم د نیوټن په نظر باندې نور یعنې څه شی؟ د نیوټن په نظر باندې نور یوه څپه ده په فضا کې او د دې څپې څپه په خپله وجود نه لري، خو یو چیک به دا څپه پیدا کیږي نو هغه د دې څپې حامل جسم په ځمکه کې هوا ده او په اسمانونو کې اتر دی. که تاسې د څپې په تعریف کې کوم یو څه فکر وکړو، که د اوبو په مخ څپو ته وګورئ نو څپې خوځېږي مګر اوبه انتقال نه کوي. یا که تاسې یو پړی دواړو خواو ته په لاس کې ونیسئ او دا پړی وخوځوئ، پړی څپې جوړوي مګر د پړي ماده انتقال نه کوي. څپه د یو سر نه بل سر ته خوځېږي انتقال کوي مګر پړی په خپل حال پاتې دی. نو یو څه باید وي چې څپه انتقال کوي. دا الکترومقناطیسي څپې دي. الکترومقناطیسي څپې د هغې وخت
د فزیک په اساس باندې باید په یو ماده کې انتقال ومومي. په دغه وخت کې یو بل نظر هم پیدا کیږي چې په 19مه پیړۍ کې په 19مه پیړۍ په اخرو کلونو کې چې نور څپه نه ده، نور د یوې مادې بیلابېلې ټوټې دي چې یو د بل پسې را روانې دي او دا یو جریان دی، د مادې جریان دی. یعنی دلته یو بنیادی فرق راغی او په تجربه کې کله چې ګورو نور هم د څپې خاصیت لري او هم د یوې مادې خاصیت لري. مونږ ویلی شو چې مثلا سور نور یا سره رڼا د 0.1 انګشتروم په شاوخوا کې څپه لري، مګر دغه سره رڼا د یو شمېر فوتونونو نه جوړه شوې ده چې دا فوتونونه مادي وجود لري. نو دلته تضاد پیدا کیږي. د دغه تضاد د حل لپاره د نسبیت تیوري ډېره مرسته کوي. استاد منلی، تر دې ځایه پورې چې د نور په باره کې کوم بحث سوی دی، آیا ویلی سو چې یو وخت نور د ماده یو خاصیت ګڼل کېدو، خو د 19مه پیړۍ په پای کې بیا نور په خپله د ماده یو شکل وبلل سو؟ دغه اسانه تعبیر دغه اسانه تعبیر دی، مګر دلته بیا هم تضاد پیدا کیږي ځکه چې نور هم د څپې خاصیت لري، یعنی چې د حرکت یو شکل دی، او هم د ماده خاصیت لري، د ماده یو ډول دی. کله چې د نور دانې په یو بل جسم باندې لګیږي، مثلا په شوبینه کاڼي باندې د نور دانې لګیږي، نو شوبین کاڼي په خپل وار رڼا کوي. دا په دې معنا ده چې یو څه راغلی دی چې شوبین کاڼي ته ضربه ورکړې ده، وهلی دی او د هغې نه انرژي بیله کړې ده، د هغې نه ټوټې بیلې کړي دي چې دا په خپل وار باندې رڼا کوي. نو هم څپه شوه، هم په عین حال کې یو مادي جسم شو. نو دغه تضاد د حل لپاره د اینشټاین د نسبیت تیوري چې یوازې حرکت نسبي نه دی، مګر زمان هم نسبي دی او مکان هم نسبي دی، او دا چې بیا د عمومي نسبیت خواته ورځي، نو دلته ډیره مهمه خبره چې پکې کیږي او اوس تجربه ثابته کړې هم ده، په هغه وخت دا تجربه نه وه خلکو سره، چې د لوړو سرعتونو یعنې د نور سرعت ته نږدې سرعتونو کې زمان د هغه چا دپاره چې په سیستم کې داخل دی او د هغه چا دپاره چې د بیرون نه ورته ګوري په یو شکل نه تیریږي، ځکه چې ټول هغه ساعتونه چې په فضایي بیړیو کې ایښودل شوي دي د ځمکې د ساعتونو په نسبت وروسته پاتې کیږي. فضایي بیړۍ په ثانیه کې د 10 کیلومتر شاوخوا تر هغې پورته حرکت کوي. دا ډېر لوړ سرعت دی، که څه هم د نور د سرعت په مقابل کې چې 300,000 کیلومتره په ثانیه کې دی ډېر کم دی، مګر سره چې دا سرعت ډېر کم هم دی، د دې لپاره چې د ځمکې لخوا نه په هوایي بیړیو کې په فضایي بیړیو کې ماشینونه کنټرول کړی شي، نو په منظم ډول انجینران مجبوریږي چې د فضایي بیړۍ ساعتونه عیار کړي. د دې نه دا نتیجه باید واخلو چې که سرعت تغییر وکړي نو د زمان مفهوم بدلی شي. د زمان مفهوم بدلیږي. ورسره مونږ چې کله د زمان د نسبیت خبره کوو، مثال دا راوړو چې کلاس په یوه سره تبۍ کېږدي نو یوه ثانیه درته ډېره زیاته ښکاري، مګر کلاس په یوه وریښمینه ټوټه باندې راکش کړي نو کېدای شي څو دقیقې درته هم ډېر کم ښکاره شي. دا د انسان د ادراک مسله ده، مګر د دې نه چې ورتیر شو نسبیت په فزیکی برخه کې هم وجود لري. یعنی زمان یوازې د انسان لپاره په رواني لحاظ کله اوږدیږي او کله لنډیږي نه، بلکې په کائناتو کې دغه حقیقت هسې هم شته. په کائناتو کې دغه حقیقت هسې هم شته او اینشټاین پرته له دې چې دا شیان لیدلي دې نتیجې ته رسیږي او وروسته تجربه دا خبره په وارو ثابتوي او تر اوسه پورې یوه تجربه هم د شنده شوې چې د نسبیت د وخت د نسبیت اصل پکې نفي شوی وي.